چې کلی نه دنیا رخ شوې ده نو تر دې ټایمه پورې د خانه کعبې تعمیر 15 ځله شوی 15 ځله. اول ځل د دې تعمیر آدم علیه السلام کړی دی چې کله دې الله دنیا ته راولېږو نو جبرئیل علیه السلام راغی او وی ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې دلته یو کور روغ کړي نو دا خانه کعبه یې روغه کړه. نو چې کله دا روغه کړه او د دې د تعمیر نه فارغ شو نو جبرئیل علیه السلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې نه غیر چاپیره طواف وکړه. نو آدم علیه السلام د دې نه غیر چاپیره څه وکړو؟ طواف یې وکړو. نو چې کله د دې نه غیر چاپیره طواف وکړو نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته فرمایل وی آدم ته وایا چې په مخ د ځمکه ته اول انسان او دا اول کور د ستاسو د عبادت لپاره روغ شو، دې نه طوافونه کوي عبادت کوي، دا اول کور دی چې روغ شو. نو په مخ د ځمکه د ټول نه لومبه کور کم کور رخ شوی دی؟ خانه کعبه. په مخ د ځمکه د ټول نه لومبه آبادې شوی د خانه کعبه او آدم علیه السلام ته طواف. چې کله بیا طوفان نوح راغی د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کوم طوفان راغلی پای کې دا خانه کعبه ونړېدله، حتی تر دې پورې چې بنیادونو باندې هم خاورې راغلې، بنیادونه یې پناه شو، خاورو کې پناه شوه، ختمه شوله. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دغلته پرېښی و نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام راولېږو او ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې دلته د الله کور دی، د هغې بنیادونه ښکاره کړي، هغه دوباره تعمیر کړي. ابراهیم علیه السلام یې کوم ځای دی ما ته خو نه دی معلوم. جبرئیل علیه السلام ورته خانه کعبې دیوالونه وښولې، دا ځایونه وکنه. نو چې هغه ځایونه یې وکنستل نو د خانه کعبې دیوالونه راښکاره شو، بنیادونه راښکاره شو کوم چې آدم علیه السلام کړي. نو ابراهیم علیه السلام ګټې راغونډې کړې، ورسره اسماعیل علیه السلام ملګری دی. بیا ابراهیم علیه السلام د دې تعمیر کو، دیوال به کو او اسماعیل علیه السلام به ورله ګټې او خټې ورکولې. نو پلار او زوی بیا دا دوباره روغه کړه، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې دوباره تعمیر کړی د خانه کعبې. هلته کې چې کوم مقام ابراهیم کې چې هغه ګټه پرته ده که نه، پای کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نښې دي. دا هغه کوازه ده چې په دې به ابراهیم علیه السلام ودرېده او خانه کعبه یې رغوله. او دې کې الله تبارک وتعالی دا خصوصیت ایښی که نه چې دا به په خپله اوچتېده، چې څومره به دیوال اوچتېده دا ګټه به اوچتېده، او چې بیا به ابراهیم علیه السلام راکوزېده دا به راکوزه شو. او په ګټه کې د چا د خپو نښې نه جوړېږي، خو دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې په ګټه کې د خپو نښې جوړې شوې. نو دوباره د خانه کعبې تعمیر چې کړی دی دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. خو د ابراهیم علیه السلام چې کوم تعمیر کړی و که نه دا غیر مسقف و، یعنې په دې چت نه و، خانه کعبې باندې د پاسه چت و چې کوم آبادې ابراهیم علیه السلام کړی و د هغې د پاسه چت نه و او دیوالونه هم ډېر دنګ نه و. د انسان د قد نه لږ لوړ خو ډېر زیات دنګ لکه دا اوس چې څنګه دی دومره دنګ نه و. نو چت پې هم نه و، دیوالونه هم ډېر دنګ نه و، وخت هم ډېر تېر شوی و، نو زړه شوې وه، دیوال هم راسته شوی، اوبه به راتلې هغه به پکې ډنډ کېدې دننه. خو تاسو کړي د خانه کعبه بالکل لاندې ده، ګیر چاپېره غرونه دي، نو اوبه به راتلې او ټول یو په هغې کې څه کېدي ډنډ کېدې، نو هغې اوبو لږه خرابه کړې وه. بیا قریش راغون شو او دا مشوره وکړله چې د خانه کعبې د آبادۍ دوباره رغو، د دې دوباره تعمیر کو. په دغه وخت کې د نبي علیه السلام عمر مبارک 15 کاله 15 کاله د نبي علیه السلام عمر. دوی د خانه کعبه دوباره رغو ځکه چې دا لږه کمزوري شوې ده، نړېدو ته اسانه شوې ده. هو څنګه به یې رغو؟ نو په دې کې د نبي علیه السلام ماما دی، د نبي علیه السلام ماما دی، د هغه نوم دی ابو وهب بن عمر مخزومي. ده وویل وی خانه کعبه به رغو، خو یو خبره یاد وساتئ چې هر قوم به پیسې راوړي، هر سړی به پیسې راوړي، حلالې پیسې به راوړي. په خانه کعبه کې به حرامې پیسې نه لګو، چا چې حرامې پیسې ګټلې به خانه کعبې لا نه راوړي، حلالې پیسې راغونډې کوي. هر تن ته پته ده چې دا پیسې زما بالکل حلالې. دا مشوره د نبي علیه السلام ماما ورکړه. وی ټیک ده، ټول خلکو حلالې پیسې راغونډې کړې دي. چې راغونډې کړې دي اوس
خانه کعبه به څنګه رغیږي؟ نو د دې طرفونه په قومونو باندې څه کړل؟ تقسیم کړو چې دا طرف په پلان کې قبیله رغی، دغه طرف په پلان کې قبیله رغی، دا په پلان کې رغی، دا په پلان کې رغی، ځکه چې منځ کې جګړه جوړه نشي چې د ټولو په کې څه وشي؟ حصہ وشي. دا په قبیلو باندې تقسیم کړو، دا طرفونه په قبیلو باندې تقسیم کړو. د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ چې کوم ځای دی کنه، دا ځای د قریشو په حصہ کې راغی، دا به دوی رغی. اوس خبره خو شوله، پیسې هم راغونډې شولې او تقسیم مو شو چې دا دیوال په پلان کې قبیله کوي، دا په پلان کې قبیله کوي. په دې دوران کې دا خبر راغی وی د جدي چې کم بندرګاه ده هغه سره یو جاز جنگیدل دی، بحری جاز مات شوی دی او دا غي لرګي دي. نو یو ولید ابن مغیره چې دی لاړو او دا هغه نه لرګي راوړو، دا به د خانه کعبه د چت لرګي شي، ځکه هغه په اوبو کې سن کې مضبوط لرګي دا غي دایم راوړو. اوس ارسه برابر شو، خو دا خبره چې د خانه کعبه به نه سوکو، دا به نه سوکو. نو چې اراده نه کوله، د یو تن دا نشو کوله چې خانه کعبه دیوال باندې شروع کړي چې دا ونه نه یو تن دا اراده نشو کوله. نو دا ولید ابن مغیره د سټکه راواغستو او د دیوال ته اوخته او دا چې کړه وی اللهم لا نريد الا الخير، الله زمونږ اراده نشته د خیر اراده خدا، الله خانه کعبه نه خو د خیر اراده خدا. او د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ کوم دیوال په دې پنانولو شروع کړه، چې دې پنانولو شروع کړه کنه شپراله خلکو ټول انتظار کو چې ولید ابن مغیره باندې د شپې څه چل کیږي، دې الله تبا کوي، د خانه کعبه نه ول دې الله تبا کوي. خلکو وی کو زکه د سره چل او شو خو بیا په مونږ نه بلسو، او کو د سره چل او نشو بیا په الله رضا ده. سحر شو ولید ابن مغیره روغ رمټو بیا سټکه راغسته، بیا راغی بیا دیوال ته وخته او د خانه کعبه دیوال پر نوول سکړه شروع کړه. چې شروع کړ ټول خلک پوه شو چې الله زمونږ په دې کار راضي دي، زمونږ په دې کار باندې سره راضي دي. ټول خلک شروع شو او د خانه کعبه دیوال نه اونول. چې کله خانه کعبه دیوال نه اونول کنه نو خکته بنیادونو ته ورسېدو. نو یو تن په کې غیر اراده وکړه چې د بنیاد دا ګټه مروچته کې چې کوم ابراهيم عليه السلام بنیادونو ته کړو، د بنیاد دا ګټه روچته کې چې هغه ته څنګه لاس کو روچته ولې کنه په مکه مکرمه کې یو تیز زلزلہ شروع شو، یو ډېر تیز خطرناک زلزلہ شروع شو، هغه فورن لاس روچت بس په بنیادونو بلا سیما، په بنیادونو مبلسه، بنیادونو په خپل ځای پرې دی الله خپه کیږي. بنیادونه اخ کې ځای باندې پرې خو په هغه بنیادونو بیا د خانه کعبه دیوال شروع کو، هر قبیله خپل ګټي راوړي وي، خپل دیوال یو کو چې خپل دیوال یو کو. اوس مسله پکې د حجر اسود رااله، زه دیوال نه خټول وکړو، خو د حجر اسود بس په خپل ځای باندې دی. یوه قبیله مونږ بګدو، بلې مونږ بګدو، حتی در دې پورې ټولو توري راوستي، یو بل پسې توري راوستي، یوه به زګدم بلې به زګدم، په دې باندې اتفاق نه راته. په دې قریشو کې یو بوډا سړی عمر رسیدون سړی و، هغه یو مشوره ورکړه وی سبا چې د حرم غولي ته د ټول نه سحر وختي چا حاضری وکړه کنه هغه به حجر اسود متعلق فیصله کوي، هغه به دی بس هغه د دې مالک ته. بیا خلک لاړو کورونو ته، اوس هر سړی کوشش کوي چې زه به سهار وختي راځم، خو الله تبارک وتعالی ټول ودکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالی وی خو ساتو. سحر شو خلک را منډي و چې مونږ زو چې حجر اسود بس بلوم بیل شم زما پیسې کې براشي، چې رااله هر سړی ګوري چې نبی علیہ السلام د حرم په غولي کې ولاړ دی، د حرم په غولي کې ولاړ دی. چې چا ولید کنه نو ټول دا چا کړه وی هاذا محمد الامین رضینا، دا خو نبی علیہ السلام، دا خو محمد دی، دا خو امانتدار الګ دی، مونږ په ټول رضایو، مونږ په ټول رضایو. بس نبی علیہ السلام ته ویل حجر اسود تا ته بس ته په خپل ځای باندې کېده. نبی علیہ السلام نه مال یو صادر راوړی، مال سره راوړی یو صادر ول راوړو، حجر اسود یو چت کو پاغي کې خود چې پای کې خود اوس د ټول قبیلو چې کم سردارانو هغه ته راشه ټول ته دا صادر اونیسای، نو ټول صادر اونیو، نو ټول په کیسه وشو لکنه، نو چې د غذای په یو چت کو کنه نو نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک راوخ په د غذای کې خود په دغه کې ځای باندې کې خود. نو بل تعمیر چې ردی کړ یو ځل خو آدم علیه السلام کړو، دویم ځل ابراهیم علیه السلام کړو، او دریم ځل چا وکړو قریش د مکی خلکو وکړو. څلورم ځل د دې تعمیر چې دی هغه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ کړی دی. اصل کې چې کله حلال پیسې راټولې شوې کنه هغه دومره ډېرې وي نه، هغه لږې وي،
هغه لګي وي نو دا خانه کعبه دا کم آبادی چې د کنه دغه شان په روغ شو خو اخو کو خیال خو کړي حتیم ور سره دی دا حتیم د خانه کعبه ایسه ده خو پیسې لګي وي نو دای ته پری خو دای آباد نکو نو دات نه پات شو هغه د خانه کعبه ایسه ده دنه نو دات نه پات شو د حتیم ادیو جن کو سوکلاړو په دې حتیم کې دنه الته کې ټیم ورکی لګ لګ وته خلک پریدي نو کم سره چې حتیم ته دنه شو دوه رکعات نفل ول په ټیم ورکی د په دوه رکعات نفل وکړه ګوره چې د خانه کعبه کې دنه منځکو ټیم هغه ورکی نو دا حتیم د خانه کعبه ایسه ده خو پیسې راغونډ شي حلال پیسې به راوړي حرامي به نه راوړي حلال پیسې وی لګي نو دغه ایسه آباد شو حتیم ته بار پاتې شو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارمان په ژوند باندې به ویلو زما ارمان دار چې یره دا حتیم پکې مونږ را دن نکړې نو څومره بخوا خو په وخت پیسې نه وینو په وخت پیسې نه وینو چې دا خو سره ما بات کړې نو څومره بخوا نو د نبی اسلام په ژوندانه خو اون شو خو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی فرمایي دا د نبی اسلام ارمان نو زو پکې دا راګیرو ما ناغه خانه کعبه هغه باندې وران کو د حتیمی پکې سکو را دن نکو نو سلورم زل د دې تعمیر عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ کړی او دا پکې را دن نکړیو دو او پنځم زل بیا د دې تعمیر چې د کړه حجاج ابن یوسف کړی دی دا ډیر ظالم بادشاہ تیر شوی دی ډیر لوی ظالم بادشاہ تیر شوی د ډیرو صحابه کرام قاتل هم دی د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهید کړی دی کله چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهید کو کنه نو د چې کوم خانه کعبه رخ کړی د اغه زم زول ترتیب جوړم دا مینه د خوخه هغه شان زړی جوړوم نو د بیا غوران کړه او حتیم ته بیا بار کو چې کوم اغه د نبی اسلام د بعثت نه چې کوم مخ کې جوړ شو هغه شان بیا د جوړ کړه بیا د شان ته جوړ کړه دا حجاج ابن یوسف ډیر ظالم بادشاہ دی خو کارونه تیم الله تعالی سکړي دي په دې قران باندې چې دا کم زور زیر د اعراب لګیدل د لګولې دي ورنه په دې باندې زبر زیر نه موږ عجم ته د تلاوت ډیر ګرانو عرب خو په دل هم ته ګرانو کنه نو دا زبر زیر په دل لګولې دي کنه نه کله الله تبارک وتعالى د یو فاسق فاجر د لاسم ډیر غټ نیک کارونه وکي نو دا کم تعمیر چې د حجاج ابن یوسف کړی دی بهرحال په دې باندې بیا پابندي ولګیږي چې د دې بنور تعمیرونه سوکو نه کوي نو دا هغه آبادی دی نو د خانه کعبه تعمیر دا 15 زله شوی 15 زله